ته په یو ځای کې ملمه یو پتا باندې غسل واجب شو او کته غسل وباسي په هغه ځای کې ستا دپاره تهمت اندېښه واسي نه چې تا باندې څوک تهمت ولګوي ستا دپاره د شرم خبره ده او تا نه د مونځ وخت قضا کېږي نو ته په دغه صورت کې څه کوې. ګران کتونکو دغه سوال زما یو مسلمان ورور د ویډیو په کمنټ کې کړی و. ما غوښتل په دې باندې زه یو ویډیو جوړه کړم ځکه چې دغه مسله او دغه صورت هر چا مخې ته راپېښېدی شي. ګران کتونکو که دغه مسله باندې تاسو پوه شئ دغه مسله تاسو نور مسلمانانو سره شیر کړئ چې تاسو وجه نه نور مسلمان ته هم خیر ورسېږي او ما سره به ثواب کې پوره برخه نصیب شي. ګران کتونکو چې کله په یو ځای کې ته مېلمه یې او پتا باندې غسل واجب شو او کته غسل کوي نو الته پتا باندې تهمت لګيږي یا ستا دپاره د شرم خبره ده نو په دغه صورت کې شریعت دا وایي چې حتی الامکان ته کوشش وکړه هر طرف ته کوشش وکړه چې ته به دغه ځای کې غسل وباسي او ته چې دی مونځ ادا کړي. خو که چېرته به دغه ځای کې د غسل طریقه نه برابرېږي که ته غسل کوي نو په تا باندې تهمت لګېږي ستا دپاره د شرم او د عار خبره ده نو بیا شریعت وایي چې دغه ځای سره چې کوم آس پاس نور ځایونه دي یعنې نږدې ځایونه دي هغو ځایونو ته کوشش وکړه چې په هغه ځای کې ته غسل وباسي. خو لیکن که داسې ځایونه هم نه برابرېږي نو بیا شریعت دا وایي چې ته مونځ بغیر د نیته او بغیر د قرته مطلب دا چې د مونځ کوم حرکات دي هغه طریقه ته وکړه خو دغه مونځ دپاره مه نیت کوه او مه پکې قرت کوه صرف هغه طریقې کار وکړه او کله چې تا ته بیا اسباب برابر شي د غسل نو ته غسل وکړه او بیا د دغه مونځ قضا راوړه چې کوم مونځ تا نه قضا شوی و. لکه څرنګه دغه مسله بهر شریعت هم رانقل کړې ده دغه صحیح مبارک لیکي چې کله ته په یو داسې ځای کې چې په هغه ځای کې اوبه نشته او د اوبو پیدا کېدلو امکان هم نشته او په هغه ځای کې چې کومه خاوره ده هغه تمام خاوره چې د هغه پریته ده چې ته په تیمم وهې نو لهذا نه اوبه شته او نه تیمم دپاره څه اسباب شته نو بهر شریعت لیکلي دي چې تا مونځ بغیر د نیته بغیر د قرته د هغې حرکات وکړه او کله چې تا ته بیا د اودس دپاره یا د غسل دپاره یا تیمم دپاره چې خاوره میلاو شي نو په هغه صورت کې تا غسل وکړه یا اودس وکړه یا تیمم ووهه او ته د هغه مونځ قضا راوړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.